چمتلې خرګوټي کې پر یو امنیتي پوسټه ځانمرګي موټر بم برید 3 پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي بریدګر په کورولا موټر کې ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. په همدې حال کې د پیښې په سیمه کې ځایي هټیوال وایي د دې برید له کبله ګڼ مالي زیانونه وراوښتي دي. د خوشحالي ده وروره په جنګونو کې دغسې د خلکو تاوانونه زیانونه دي. موږ هغه 10-15 لکه روپۍ سرمایه وروره هغه ټوله ختمه شوه، د منځه لاړه. موږ به څه کوو وروره؟ هر څه ختم شو، د منځه لاړو، ټول وران شو. او دا ګوره چې هر دکاندار ته دي 20 لکه 10 لکه تاوان رسېدلی ده. ټول جنګ یې دغسې حالات راوسېده. الله پاک دې سول راولي، سوله کې خیر ده، خدای دې سول راولي. او دغسې حالات راغلی ګوره چې دا دوکانونه تاسې په خپله وینئ. نو څه دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په ګاونډ شیرزاد ولسوالۍ کې هم ځانمرګی موټر بم برید شوی و چې د عامه نظم 14 سرتیري پکې وژل شوي وو. د شیرزاد ولسوالۍ د موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی و، خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د چمتلې د دغه موټر بم برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ننګرهار د خوږیاڼو په ځینو سیمو کې طالبان حاکم دي. سباون ساحل، روحي نیوز، د خوږیاڼو ولسوالۍ چمتلې سیمه.